یو ځل بیا په آنلاین لرنینګ یوټیوب چینل کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست ویم. نن د انګلیسي ژبې په 26 اوازونو او همدارنګه ساکنوالي اړوند وروستی ویډیوي درس دی. په دغه ویډیو کې به موږ نن په وای ایکس او زی تورو باندې به غږیږو. نو په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ او د نننۍ ویډیو څخه یو څه ترې زده کړئ. راځو د وای تورې. په انګلیسي کې د وای تورې عموما د ی او یا هم د آی اواز ورکوي. آی د مثال په ډول سره لکه یس یس یس، یا که وګورئ یسټرډے یسټرډے ای اواز ورکوي. او د آی اواز عموما چې کله اخر سر کې استعمال شوی وي وای د آی اواز ورکوي، لکه وای مای وای مای. نو لہذا د وای تورې عموما په اکثر اوقات کې ی او په ځینې ځایونو کې د آی اواز ورکوي او کوم خاص ځانګړی ساکنوالی قاعده نه لري. ورپسې د ایکس اواز دی یا د ایکس تورې اواز. ایکس هم په انګلیسي کې دوه ډوله، یعنی ایکس او یا هم ایگز تلفظیږي په لغاتو کې. ځینې لغاتو کې ایکس غږ ورکوي او په ځینې نورو لغاتو کې به ایگز اواز ورکوي. د مثال په ډول سره دغه دوه لغاتو کې ایکس تلفظیږي، لکه فاکس باکس، خو په دې لغت کې بیا ایگز تلفظیږي، لکه اگزیم اگزیم او همدارنګه اگزاکت اگزاکت. یو بل یادونه باید وکړو، هر کله چې د ایکس تورې د لغت په اول سر کې استعمال شي بیا همیش د ز اواز ورکوي. یعنی که چېرته د ایکس تورې د لغت په اول سر کې استعمال شوی سي بیا نو همیش لپاره د ز اواز ورکوي. د مثال په ډول سره زینن زینن همیش بیا ز اواز ورکوي، خو چې کله اول سر کې استعمال شوی وسي. راځو وروستی تورې هغه هم د زی یا زد تورې. د زی تورې هم په انګلیسي کې د ز اواز ورکوي، یا هم د زال زاد زوی چې ټول ورته غوندې اوازونه دي اواز جوړوي. د مثال په ډول سره زیل زیل، یا هم کریزی کریزی او یا هم لیزی لیزی. نو که تاسو توجه وکړئ د زی تورې خپل اواز ز جوړوي. دا زمونږ د انګلیسي 26 تورو اړوند په اوازونو همدارنګه ساکنوالی کې یو ویډیوي سلسله یا یو ویډیو سیریز چې نن یې وروستی ویډیو و. په راتلونکي ویډیو کې به موږ د انګلیسي کمپاوند لیټرز باندې به غږیږو. یعنی د ځینې وخت کې انګلیسي کې یو څه نور غږونه شته چې هغه د دوو یا د څو تورو په یو ځای کولو سره خپل اواز جوړوي چې په انګلیسي کې کمپاوند لیټر ویل کېږي. نو په راتلونکي دوه ویډیوګانو کې به موږ د کمپاوند لیټرز اړوند موضوعات اخلو. نو تر راتلونکي ویډیو پورې تاسې منتظر اوسئ. که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.